څه ستړی ژوند ده، کار کار کار. مینه اکاډمیسیان عجیبه راته وکړه، ویلې کار چې د خدای لپاره نه وي بیا نو وایي کار شو. زم په چورت کې ولاړم. او د خدای لپاره وایي څه کار کېدلی شي پرته له مینې، شفقت، نیکۍ او مهربانۍ نه بل څه کار د خدای لپاره کېدلی شي؟ ورته غوږ وم، ځکه چې وایي د ټولو اړتیا دغه ده، زه ته بل هر یو د مینې جال وهلي یاستو. یو مهربانه لاس غواړو چې په سر مو راکش شي، یو معصومانه خندا غواړو، یو خلاصه غېږه غواړو، یو خوږه خبره غواړو. دا د ټولو لوږه او تنده شوه که نه؟ او خدای تعالی وایي په خپل عظمت سره زموږ له ټولو اړتیاوو نه خبر ده، ځکه نو وایي مینه کوي مینه کوي مینه کوي. د هغې د مینې او رحمت د باران پایښت ته چې وایي ژوند شته، بقا شته. نو کار څه شو؟ مینه شوه، لورینه شوه، شفقت شو. په رښتیا چې لویه زده کړه وه په دې خبره کې. راځه هڅه به وکړم چې نن ورځ خپله وینا، خپل فکر او خپل چلند داسې ورغوم. تاسو دې په مینه، مهربانۍ او شفقت کې ډوب واوسئ.